ګور عبدالي صاحب دغه سرای دی ښه ښایسته ښه روښانه هر څه باغچې ګلان هر څه یې سمجې او دې خوا ته خو باغچه ده او دې خوا ته خو تعمیر دی لاندې زرخانه ده لوړ بام دی بام به مو ګورو خبره دا شی ده ښه دا سرای مې نس خوښ ولې رنګ یې خوب دی رنګ یې خوب دی او رنګ یې خوب دی کوم ځای خوب دی رنګ یې خوب دی ته دا رنګ نه وینې یاره عینې کې چې تورې کړي چې عبدالي صاحب او ښه وایې او دوې عینې کې او یاره خو ته نه خبر ما ته پیسې را روانې دي یوه جوړه نه دوې عینې کې خلک دوه ودونه کې زه دوې عینې کې خوب دغه دغه سرای خو نو د خیر سره زه رانیسم پیسې را روانې دي ته مې هم ډېر ستړي کړلې ته کښېنه راسه و دلته کښېنه افرین ګوره دا مالک ته به وایه نه چې دا سرای موږ عبدالي صاحب ترکو ډېر مرات ورسره کوي او پیسې بیا نغدې ورکوم ځای پر ځای ډېر لرې بیخي ډېر را روان مقصد عبدالي صاحب ما اگر د کلي در پسې وغوښتې په دې کوڅه نه زه په هغه ووځه پوښتنه مې وکړه کښېنه چی شوه ولدلته سرای رانیسي او وروره ته سرای څه کوې ولې څه کوم ژوند پکښې کوم شادۍ سې هلته چرۍ پاکوي او دلته ته راځې سرای ای وروره د پیسې نه لري نه کېږي چرۍ پاکوې پاکوم یې نو چې څه پروا کوي پیسې خو راته روانې دي نو ته په شرۍ باندې دا سرای رانیسې پیسې ما ته روانې ته وایې یاره چې دا ګاډی خو هغه پټان فلم په څنګه څونه پیسې وګټلې نو هغه یې ستا په څه پټان فلم پیسې هغه وګټې هغه یې وړلې نو خو ګوره دا پټان فلم چې په هندوستان کې شاهرخ خان جوړ کړي شاهرخ خان په میلیونو ډالر وګټل زه د دې ژباړم زه خو په میلیونو افغانۍ وګټم بس څه وایه ته عبدالي صاحب پیسې هغه وګټلې اوس یې ژباړې ته د هغوی په زړه مله ولاکه وګټې ځکه ګوره زه تا ته کناتر کوم وروره ناکس ځان مه خرابوه ناکس ځان مه دلته وروره ته دا فلم به وژباړې مثلا کلیپان دا دې جوړوې هر څه کوې تمثیل کوې وروره دوی بیا لسو کسانو ته به ورښکاره کړي ورور ته به ورښکاره کړي پلار ته به ورښکاره کړي ماما دا هغه ستا مینهوال چې ته ورته ژباړې نور ته بیا هم په واټساپ ورواستې اخر کې به درته ولیکي چې والله عبدالي صاحب چندانې خوند یې نه دی په کړی دا مخ وګوره ژباړه وګوره رشه خوند درکوي عادي صاحب ما چې ورته به څومره مهمه خبره وکړې یاره زه پوهېږم زه په ډېر ښه پوهېږم چې موږ هر څنګه ښه کار وکړو هر څنګه ښه فلمونه وژباړو هر څنګه ښه کلیپونه جوړ کړو یو نفر دوه خامخا داسې پیدا کېږي چې هلته ولیکي چې دا هېڅ خوند نه کوي تر دې چې بل کار کولی خو زه د هغو په کیسه کې نه یم زه د هغه نورو زړاو مینهوالو په کیسه کې یم چې زموږ تمثیل خوښوي موږ خوښوي د هغو دپاره د هر څه کومه بس ته د هغه خیال پلو وایه درځه خیال پلو والا نه رانیسې ولې نه رسم چې پیسې راشي نه رانیسم